د ورو سوال کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه قربانی کولای شم او کنه. الجواب بعض خلک په دې سوچ کړي چې د پیغمبر د طرف نه قربانی کولای شم او کنه، بعض وی چې دغه طرف نه عمره کولای شم او کنه، بعض وی دغه لپاره نفلی موزونه کولای شم او کنه. ګوره ته د پیغمبر غم راغسته خپل غم کوه، هغه سردار دی د امت او د انسانانو، د جنت دروازه باغ کولاوي، شفاعت بغټ هغه کوي، ته خپل غم کوه. بل بغیر د دینه چې ته دغه طرف نه قربانیو کې او عمرو کې، ته چې د قربانی کې عمره کې به شریک ته بثواب کې دې طریقه هغه خوله د دین هغه مونږ ته رسول. خو بعض کسان یو روایت ذکر کوي، څنګه موږ ته سود علماء سره کېنی یعنی ښه حدیث ورتم بیان کی، سند ورتم بیان کی، بیا بوته غلبه نه چې یا رسول مولیانو ګډوډ کړی. هغه حدیث ته دی امام ترمذی رحم الله راوړی، امام ابو داود هم راوړی چې علی رضی الله عنه دا طریقه وا انه کان یضحی بکبشین، هغه به سو ګډانه لول دوا، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، یو به د پیغمبر د طرف نه دغه د مرګ نه بعد، والآخر عن نفسه، او دا دویم به د خپل طرف نه لاله. چوتوی ته دو ګډه ویاو امرني به النبي صلى الله عليه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم چې زمانه طرف رم کوا. اوس کدا روایت ته پیش کی چې دی مبارک سوي دوی دو جواب دي. اولنی جواب دی چې دا حدیث سندن کمزور دی، په دې کې یو راوی دی په سند کې راځي چې هغه ته ویل کېږي شریک، او دا ضعیف دی. او دویم راوی په دې کې راځي حنش، او دم کمزور دی. دې دوه راویانو د لاسه د دې حدیث سند سره کمزور دی. زور لګول دی وینا حدیث صحیح ورته تاسو سره منم وختي تور چې دا سره صحیح دی، بیا تیم مسله نه ثابتي، څنګه نه ثابتي. وصیت کړه خاص علی رضی الله عنه ته به سره عمل کې، وصیت خو چاته وشي عمل به بسوک کوي، هغه به کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په ټول امت کې خاص چاته وی کدا حدیث صحیح ثابت شي، علی رضی الله عنه وی چې ته قربانی کې زمانه طرف نه بګی کوا. ابو بکر صدیق ته نه دی ویل نه غ کړی، نه عمر بن خطاب کړی، نه بل کړی، نه بل کړی. نو دې چې دا خبره یاد ساتي چې موږ د قران او حدیث نه مخ کې نشوتلې. سید پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ خو محبت، او دا سره څنګه محبت کې دا خو الحمدلله زموږ ته پوښتنه کوي څنګه محبت په سره کې. خود دومره دا چې یو ځکه پالتو محبت ته د قران او حدیث نه به مخ کې کېږي، هغه باندې مونږه رد کوو. الحمدلله. نو دا خبره به سند ده چې د پیغمبر د طرف نه قرباني وکړه، دې ثبوت نشته. والله اعلم.